الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلسلة الفقه الجهادي درسونو په لړۍ کې د طاغوت مسله ذکر کېدله. مخکې د طاغوت لغوي او شرعي معنا ذکر شو، او دا هم ذکر شو چې کوم اشخاص، کوم سپینګیري، کوم وکیلان، کوم ججان، کوم قاضیان د طاغوت په مسله کې د اسلام نه وتي، هغه هم ذکر شو. نن انشاءالله د طاغوت هغه رؤوس، مشران، دا به ذکر کیږي. او دویم نمبر کې کفر بالطاغوت به څنګه من کوو. دریم نمبر کې تحاکم طاغوت دا په هغه ایمان دی که وخت و انشاءالله هغه به هم ذکر شي. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي: الطواغیت کثیرة ورؤوسهم خمسة. طواغیت خو ډیر دي، خو د هغوی هغه مشران پنځه دي. اولی بیا ذکر کړی الشیطان الداعی الی عبادة غیر الله. شیطان چې هغه دعوت کوي عبادت د غیر الله ته. دلیل په دې باندې دا قول د الله تعالی دی: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. الله فرمایي: ایا ما تاسو سره دا وعده نه وکړې ای بني آدمو چې تاسو د شیطان عبادت مه کوئ؟ یقینا دا شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی. مخکې موږ ذکر کړو مخکې درس کې چې شیطان دا یو طاغوت دی، ځکه دا د هر شر سر دی. دویم نمبر کې الحاکم الجائر المغیر لاحکام الله. هغه بادشاه چې هغه د الله احکام متغیر کوي ظالم دی، او په ځای بل قانون د کفر وضعي قانون نافذوي، نو دا هم طاغوت دی. دی باندې د سورة نساء 80 نمبر آیت دلیل الله فرمایي: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. آیت نه ګوري هغه کسان ته چې دوی ګمان کوي چې دوی ایمان راوړي بما په هغه باندې انزل اليك چې تا ته نازل کړی شوي دي، وما انزل من قبلك هغه چې نازل کړی شوي تا نه مخکې. یریدون د اراده لري ان یتحاکموا چې دوی فیصلې ویسي له طاغوت ته، وقد امروا ان يكفروا به، او په تاخیر دوی ته امر شوی و چې دوی کفر وکړي په دې طاغوت باندې. اوس دې آیت کې هغه څوک چې هغه فیصله کوي خدا الله په قرآن او حدیث باندې نه کوي، بلکې غیر په قانون یې کوي، نو دلته ورته طاغوت ویل شو. مخکې موږ ذکر کړو چې کعب بن اشرف وغیره، ځکه هغه ته الله طاغوت ویلی، ځکه هغه به د یهودو فیصلې کولې. دریم نمبر کې هغه څوک چې هغه په غیر د ما انزل الله باندې فیصله کوي. الله فرمایي: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. سورة مائده 4 نمبر آیت کې چا چې فیصله ونه کړله په څه باندې انزل الله چې الله نازل کړي، قرآن او سنت باندې فیصله ونه کړه، فاولئک هم الکافرون، پر ځا کسان هم دوی کافر دي. دلته کافرون په الف لام باندې دی، کفر اکبر مراد دی، اصغر نه دی مراد، لکه بعض دا ګمان کوي. او دې آیات تفصیل موږ په الکواشف الجلیه کې په تفصیل سره کړی. او هغه څوک چې دا خبره کوي چې دا کفر دونه کفرین دی، او ابن عباس رضی الله عنهما ته د هغې قول نسبت کوي، نو هغه روایت ضعیف دی، مستدرک د حاکم کې راوړي دي، لیکن هغې کې هشام بن حجیر دی چې هغه راوي ضعیف دی. لہذا دلته کفر دونه کفر نه صحیح کېږي، بلکې دا کفر اکبر دلته مراد دی، او دا مخرج من المله دی. دلته مقصد د شیخ محمد الوهاب رحمه الله هغه قاضي مراد دی چې فیصله کوي په یو شریعت باندې، لیکن د الله احکام تغییر کوي. څه تغییر پکې راولي، لکه یهودو تغییر راوستی
رجم د زانی بدل کړی په څه باندې؟ د مخ په تورولو باندې هغه حکم یې بدل کړو. نو هغه قاضي چې د غل او دارنګې د سرقې هغه حکم چې هغه لاس پرې کول دي هغه په حبس یا په جیل یا په قید باندې بدلی، یا یو قاتل دی قتل یې کړی دی، پکار ده چې شریعت کې دی قصاص شي، لیکن دوی هغه ته د عمر سزا واوروي، عمر قید چې ورته وي. دا مغیر د احکام الله دی چې د الله حکم متغیر که. نو دا هم طاغوت دی دوستان. څلورم نمبر کې طاغوت هغه څوک دی چې هغه د علم غیب دعوه کوي سوا د الله نه. الله فرمایي عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، سورة جن کې الله وایي الله سبحانه وتعالی عالم د غیب دی، د په غیب باندې هیڅوک نه دی خبر کړي. نو څوک چې د علم غیب دعوه کوي سوا د الله نه دا به طاغوت حسابیږي. پنځم نمبر کې طاغوت هغه څوک دی چې د هغې عبادت کیدی شي سوا د الله نه او دی راضي وي د هغه په عبادت باندې. دلیل پې د سورة انبیاء آیات دی. الله فرمایي ومن یقل منهم انی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزي الظالمین. هغه چا چې ویلي د دوی نه چې زه اله یم سوا د الله نه، نو پس دغه کسانو ته الله فرمایي موږ بدله ورکو چې هغه جهنم دی، همدارنګې بدله ورکو موږ ظالمانو ته. دې مسله کې موږ ځکه دا قید ولګو چې وهو راض بالعباده، چې د هغه عبادت کیدی شي او دی په دې عبادت باندې راضي وي. د دې دپاره چې انبیا د دینه ووځي. عیسی علیه السلام عبادت شوی دی خو هغه په دې راضي نه و، عزیر علیه السلام عبادت شوی خو هغه په دې باندې راضي نه و، د نورو اولیاء کرامو عبادت شوی دی خو هغوی په دې باندې راضي نه دي. نو ځکه هغوی ته طواغیت نشي ویلی کېدی دوستانو. دا و هغه رؤوس الطواغیت، یعنې هغه سر او رهبران د طواغیتو. دویم مسله دوستانو هغه ده چې کفر بالطاغوت به موږ څنګه کوو. دوستانو په دې باندې ځان پوهول پکار دی چې صفت د کفر بالطاغوت دا لازم دي 5 امور له، تر څو چې دا 5 کارونه موږ او تاسې ونه کړو نو موږ او تاسې کفر بالطاغوت نه دی کړی. اول دا چې موږ به عقیده لرو چې عبادت د طاغوت دا باطل دی، اگر که د شپې او د ورځې ته ولاړ عبادت کې خو چې دغه عبادت د طاغوت ته کې نو دا باطل. سورة حج کې الله فرمایي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا په دې وجه باندې یقینا الله چې دا حق دی او هغه چې دوی ورته رامدد شوی سوا د الله نه هغه باطل دی. لکه مشرکین هم عبادت کوو د الله یم کوو د طواغیتو یم کوو، لیکن الله فرمایل چې د الله عبادت صحیح دی او د غیر الله عبادت باطل دی. نو اول کفر بالطاغوت چې کې اول به دا عقیده لري چې عبادت د طاغوت ګوره باطل دی، په زړه کې به دغه طاغوت ته کافر وي. دویم نمبر کې اجتناب او پرېښودل، چې عبادت د طاغوت به پرېږدي نو هله به زموږ ستاسې کفر بالطاغوت صحیح شي. سورة النحل کې الله فرمایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یقینا لګري د موږ په هر امت کې رسول او بیا دغه رسولانو خپل قوم دعوت کړو دې خبرې ته ان اعبدوا الله چې تاسو دې والله عبادت وکړئ واجتنبوا الطاغوت او تاسو د طاغوت نه اجتناب وکړئ. شیخ سلیمان ابن سحمان رحمه الله فرمایي والمراد من اجتنابه، مراد د اجتناب نه دا دی چې بغضه و عداوته بالقلب، دغه طاغوت سره بغض او دشمنی کې په زړه باندې، وسبه تقبیحه باللسان، په ژبه به دغه طاغوت بدیا دی. دریم نمبر کې و ازالته بالید من القدرت، کله کله که د وس وشو دغه طاغوت به ختمه ازاله به دغه کې. څلورم نمبر کې دوستانو هغه فرمایي چې و مفارقته
بیا به ته جدا کېږي به دا ضرور دی دې ته اجتناب معنا کوي نو الله دې آیت کې فرمایي واجتنبوا الطاغوت تاسو طاغوت نه اجتناب وکړئ بل ځای الله فرمایي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور نو دوستانو په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې د عبادت د طاغوت نه هغه یو تحاکم هغې ته دی فیصلې هغې ته وړل دي جج ته فیصلې وړي ولسوالۍ ته وړي تاڼې ته وړي تحصیل ته وړي سپین ږیرو ته فیصلې وړي د پښتنو نرخ ته فیصلې وړي د هغوی نه امداد غواړي هغوی دپاره نظر نیاز دا ټول دوستانو په عبادت د طاغوت کې راځي امام ابن کثیر رحمه الله لیکي په تفسیر کې الطاغوت والشیطان طاغوت شیطان ته وایي ځکه فإنه یشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلیه من عبادة الأوثان ځکه دا شیطان شامل دی هر شر ته چې د جاهلیت والاو کوم عقیده باندې و چې هغه عبادت د بتانو والتحاکم الیها او هغې ته به فیصلې وړلې والاستنصار بها د هغې نه به مدد غوښته د سورة بقرې 256 نمبر آیات د لاندې امام ابن کثیر دا خبره ذکر کړل نو د دې نه معلومه شوه چې فیصلې وړل طاغوت ته دا یو عبادت دی د طاغوتو نو هر هغه څوک چې فیصلې وړي تاڼې تحصیل ولسوالۍ کچرو او یا د سپین ږیرو فیصلې یا نرخ ته یا یو رواج ته یا یو دستور ته یو وضعي قانون ته د لړمکاري قانون ته نو دا به د هغه عبادت وي دی د طاغوت عابد دی د الله عابد دی عجیبه خبره خدا ده رکوع دې موږ الله له کوو سجده دې الله له کوو مونږ دې الله له کوو نور عبادتونه دې الله له کوو چونکې تحاکم هم عبادت دی فیصلې وړل هم عبادت دی دا عبادت موږ بغیر الله ته کوو قرآن و سنت د مونځ په هکله پوره ګڼو د روژې په هکله پوره ګڼو د حج په هکله پوره ګڼو خو لیکن کله چې فیصلې راشي نو زموږ فیصله به په قرآن کې نه وي په حدیثو کې نه وي بیا موږ تاڼو تحصیل ته منډې وهو ولسوالۍ ته منډې وهو دا ګوره غټ کفر دی دوستانو دا عقیده خرابوي چې ګویا په قرآن و سنت کې زموږ فیصلې نشته نه مخکې ما ذکر کړو د سورة یوسف الله فرمایي ان الحکم الا لله نه دی اختیار د فیصلو مگر د الله دپاره دی امر الله تعبد الا ایاه الله امر کړی چې تاسو ګوره دا عبادت بل چاته مصرف کوئ بل چاته منډې مه وهئ بل چاته اختیار د فیصلو مور کوئ اسمبلۍ ته فیصلو اختیار مور کوئ پارلمان ته مور کوئ ځکه بشر دی بشر په خپله محتاج دی قرآن و سنت الله دې دپاره رالیږلي چې تاسو فیصلې پرې وکړئ نو دې آیت کې دوستانو ابن کثیر دا خبره ذکر کړې ده چې دا تحاکم او د هغې نه مدد غوښتل دا د بوتان نه څه شی دی د طاغوت عبادت دی خو دلته دوستانو ځان په دې باندې پوهول پکار دي چې دا الله موږ ته اجتناب د طاغوت نه وایي تاسو اجتناب د طاغوت نه کوئ طاغوت پرېږدئ نو دا پرېښودل بیا په درې قسمه دي دا ډېره اهمه مسله ده او دا په غور سره اورېدل غواړي یو به په عقیده کې پرېږدي دویم به په قول کې پرېږدي صفتونه به نه کې دریم به د دغه طاغوت نه بالفعل ترک اختیار کې پرېږدي هغه سره به څه شی نه کې نوکري نه کې هغه سره به بالفعل کار نه کې نو یو بنده تر هغه پورې مجتنب د طاغوت نشي کېدی اجتناب کوونکی د طاغوت نشي کېدی پرېښودونکی د طاغوت نشي کېدی تر څو چې په دې درې اقسام باندې دی عمل ونه کړي ولې ځکه دلیل په دې باندې دوستانو دا لاندې خبرې دي ځکه بعضې خلک خو قولي مدد نه کوي کفر ورته وایي یاره دا حکومتونه د کفر دي دا تواغیت دي په فعل باندې هم نه کوي ورسره ملګری هم نه دی صفت یې هم نه کوي لیکن عقیده کې نه پرېږدي لکه دا حال د منافقانو دی بعضې منافقین داسې شته دی چې زړه په دې حکومتونو باندې ښیي اگر که ورسره نه دي اگر که بالقول د هغوی صفتونه هم نه کوي خو لیکن په عقیده کې دا حکومتونه خوښ دي دا قوانین یې خوښ دي قرآن او سنت ته غاړه نه ږدي نو دا بیا څه شی نه دی پرېښودونکی د طاغوت نه دی بعضې خلک بیا داسې دي چې عقیده کې خو یې پرېږدي دا طاغوت عقیدوي د طاغوت عبادت کوونکی نه وي لیکن قولي نه پرېږدي قولي نه پرېږدي
د دې مثال داسې د دوستانو لکه دا وکیلان یا دا ججان چې دوی کله یا دا د اسمبلی او د پارلمان وکیلان چې دوی کله ځي پارلمان ته، نو دوی احترام د دغه قانون کوي، په هغې باندې قسم کوي، د دغه طواغیتو په احترام باندې قسم کوي چې موږ به دې ته احترام لرو، د دې به عزت کوو، موږ به قسم کوو چې موږ به د دې خلاف نه کوو. نو دا گویا قولی عبادت کوونکي دي د دغه طاغوت د قانون. دوستانو دا په دې کې راځي نه دی پرېښودونکی د عبادت د طاغوت نه دی او نه د کفر بالطاغوت صحیح کېږي. اگر که 100 وارې منځونه هم کوي، روجې هم نیسي، حج له منډې وي، عمرو له منډې وي، تر څو چې دی دغه قسم دلته کوي احترام د دغه طاغوت باندې، نو دی به کافر حسابېږي. دریم نمبر کې بعضې خلک هغه په عقیده کې هم طاغوت پرېږدي خو لیکن بالفعل نه پرېږدي، بالفعل نه پرېږدي. لکه بعضې خلک داسې دي چې هغه فیصلې دغه طاغوت ته وړي بالفعل او بیا دعوه کوي چې زموږ عقیده صحیح ده، موږ یې کافر ګڼو، خو یاره څه وکړو مجبوره یې، نو دې ته مجبوره کافر وایي. دوستانو دا څه مجبورتیا ده؟ اگر که ټول مال د تا نه لاړ شي طاغوت ته فیصلې مه وړه، نو دا اوس بالفعل پرېښودونکی د طاغوت نه دی، ځکه دلته فیصله ویوړه طاغوت. نو دوستانو تر هغې پورې یو بنده د طاغوت پرېښودونکی نه وي تر څو چې دا 3 قسمه پرېښودل ځان کې عملي کړي او ځان کې رانولي. شیخ سلیمان بن عبدالله آل شیخ وایي په تیسیر العزیز الحمید کې د دې آیت لاندې الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیکم، دی آیت کې به د لیکي وفي الآیة دلیل على ان ترک التحاکم الى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض. د آیت و دلیل دی په دې باندې چې فیصلې به طاغوت ته نه وړي. طاغوت څه ته ویل کېږي چې سوا د قرآن او سنت نه وي، دا د فرایضو نه دي، دا فرض ده چې فیصله به قرآن او سنت نه ما سوا بل شي ته نه وړي. وان المتحاکم الی غیر مؤمن به ولا مسلم، او دغه چاته چې ته فیصلې وړي دا نه مؤمن دی نه مسلمان دی. د دې وجه نه دوستانو دلته دا امور ډیر ضرور او یادول هم غواړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ولهذا سمي من تحكم الیه من حاکم بغیر کتاب الله طاغوتا. هغه چاته هم طاغوت ویلی شو چې څوک فیصلې کوي د کتاب الله نه بغیر، د قرآن و سنت نه بغیر. شیخ ابن قیم رحمه الله بیا وایي فطاغوت كل قوم من يتحاكمون الیه غیر الله ورسوله. پس طاغوت د هر قوم هغه څوک دی چې هغې ته فیصلې وړي چې قرآن و سنت نه وي. نو دا دویم قسم کفر به طاغوت به څنګه کې پرېږدي به دغه طاغوت او د هغه نه به اجتناب کې. اول قسم دا چې عقیده د بطلان د عبادت د طاغوت به لري. دویم قسم دا چې پرېږدي به دغه طاغوت د هغه نه به اجتناب کې، او بیا به هغه اجتناب په 3 قسمو لکه موږ دا ذکر کړو او د هغې وجه هم ذکر کړی، ځکه که په عقیده کې پرې نه دی نو بیا سړی منافق کېږي، که بالقول پرې نه دی نو هم کافر یې، ځکه لکه دغه د اسمبلو والا چې قسمونه کوي قولي، یا اخبار یا میډیا والا چې دغه طاغوت صفتونه کوي، نو دا ټول مرتد دي دوستانو. دریم نمبر کې بیا دا ویلي چې بالفعل به هم پرېږدي، معنا فیصلې به نه وروړي. دا او صرف د ترک او د اجتناب هغه تشریح. دریم نمبر کې دوستانو کفر بالطاغوت هغه دشمنی ده، چې ته به د دې طاغوت سره دشمني کوې نو هله به ستا کفر بالطاغوت صحیح کېږي. الله فرمایي د ابراهیم علیه السلام نه حکایت کوي چې خپل قوم ته څه وویلي، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإن عدو لي الا رب العالمين. دی آیت کې ابراهیم علیه السلام قوم ته وایي ما ته خبر راکړئ چې تاسو دا څه شي عبادت کوئ، تاسو او ستاسو پلارانو کوم چې مخکیني تیر شوي هغوی د څه شي عبادت کوو. نو دغه شی نه چې تاسو عبادت کوئ، دغه بوتان، دغه طواغیت فإنهم عدو لی، یقینا دغه زما دشمنان دي، الا رب العالمین، مگر رب العالمین زما دشمن نه دی بلکې هغه زما دوست دی. دې آیت کې ابراهیم علیه السلام څه ویلي چې ګوره دغه طواغیت زما دشمنان دي، موږ په ملت د ابراهیم علیه السلام لہذا موږ به د طواغیتو سره دشمني لرو
او که څوک د دې خلکو ته د دوستي لاس ورکوي او چې دا زموږ دوستان دي نو دا د ملت ابراهیم نه بیا معرض دی او د ملت ابراهیمي نه چې څوک معرض شو هغه کافر وي دوستان. څلورم نمبر کې دوستانو کفر به طاغوت به اله کېږي چې موږ تاسې بغض ولرو، کینه به ساتو د دغې طواغیتو سره. د سورة ممتحنې څلورم نمبر آیت په دلیل دی الله فرمایي د ابراهیم علیه السلام هغه شان ذکر کوي قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه، یقینا شته تاسو لره اسوه حسنه په ابراهیم علیه السلام کې ښایسته نمونه د تابعدارۍ. په ابراهیم علیه السلام کې هغه کسان چې د سره چې نور انبیا دي اذ قالوا کله چې دوی ویلي لقومهم خپل قوم ته انا براء منکم یقینا موږ تاسو نه بیزار یو ومما تعبدون من دون الله او هغه چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه کفرنا بکم موږ تاسو ته کافر وایو ستاسو په دې دغه باندې موږ کفر کوو په دې قانون باندې وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ښکاره شوې ده زموږ او ستاسو منځ کې دشمني والبغضاء او بغض ابدا همیشه حتی تؤمنوا بالله وحده تر څو چې تاسو په یو الله باندې ایمان راوړئ. دې آیت کې دوستانو ابراهیم علیه السلام قوم ته څه ویلي؟ یو دا چې موږ تاسو نه بیزاره یو، نو د طاغوت نه به بیزاري اختیاره. اول به د طاغوت نه بیزاري اختیاره، د طواغیتو نه بیا به د هغوی د معبودین نه، ځکه وما تعبدون من دون الله رستو یو بیا به د دوی د معبودین نه رستو براعت په خپله راځي. دویم نمبر کې کفرنا بکم دې ته به علی الاعلان کافر وی چې تاسو کافر یاستئ زموږ او ستاسو سره نه جوړیږي. دریم نمبر کې وبدا بین و بینکم العداوة زموږ او ستاسو منځ کې دشمني ښکاره ده والبغضاء او بغض. دلته عداوت مخکې که په بغض باندې ځکه ډېر خلک بغض خو لري ولې دشمني ورسره نه کوي نو ځکه یې دشمني مخکې کړه. بل دا چې دشمنی مستلزم د بغض لره، یو سړی دشمن دی د چا نو دا اوسه ضرور بغض لري، خو یو سړی بغض لري پټه باندې لیکن په ښکاره اوسه دشمني نه کوي. الله ویل نه تر هغې پورې چې عداوت او بغض دواړه دې ورسره نه کړي د دې طواغیتو سره تر هغې پورې مؤمن کېدی نه شي. د اوسنو حکومتونو سره چې ته دشمني او بغض دواړه ونه کړي موږ او تاسې بیا مؤمنان کېدی نه شو حتی تؤمنوا بالله وحده تر هغې پورې چې تاسو په یو الله ایمان رانوړئ. الله فرمایي. نو څلورم نمبر کې بغض به د طاغوت سره کې اله به موږ ستاسې کفر به طاغوت سره کې. پنځم نمبر کې دوستانو تکفیر وو، د دې طواغیتو به تکفیر کې په هغې باندې به کفر کې هغې ته به کافر وی. الله فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى، پس هغه چا چې کفر په طاغوت باندې وکړو ایمان په الله یې راوړو نو ده راټینګه کړه هغه مضبوطه کړی د ایمان لا انفصام لها چې نشته هغې دپاره شو کېدل. نو دوستانو دا پنځه خبرې وي چې دا دلالت کوي په دې باندې چې یو سړی طاغوت باندې کفر کوي په کار داره چې دا پنځه خبرې په ځان کې عملي کړي. که په دې پنځو خبرو کې یوه هم پاتې شوه دوستانو دی طاغوت باندې کفر کوونکی نه دی، دا هسې په دروغو باندې وایي. شیخ محمد الوهاب رحمه الله فرمایي وایي اعلم رحمک الله، ځان پوهې که الله دې په تا رحم وکړي، ان اول ما فرض الله على ابن آدم الکفر بالطاغوت، اول چې په بني آدم باندې الله کوم شی فرض کړی دی هغه کفر بالطاغوت دی. والایمان بالله بیا وروسته ایمان بالله دی. بیا دلیل د سورة النحل آیات ذکر کړی وه قد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بیا وایي اما صفة الکفر بالطاغوت، هر چې صفت د کفر په طاغوت باندې دی چې ته به په طاغوت څنګه کفر کې وی ان تعتقد بطلان عبادت غیر الله، یو دا چې ته عبادت د غیر الله ته باطل وي دا عقیده پیدا کی. دویم دا چې وتترکها هغه به پرېږدي. دریم دا چې وتبغضها د هغې سره وبغض کې. څلورم دا چې وتکفر اهلها دغه طواغیتو ته به کافر وي، پاکستاني مرتدو ته، افغاني ته، عربي، د عرب او عجمو ټولو طواغیتو ته به ته کافر وي. اله به ته کفر بالطاغوت کې که دا نه ستا کفر بالطاغوت صحیح نه دی. پنځم نمبر کې وتعادیهم د دوی سره به دشمني کې، د دوی سره به دشمني کې. که دشمني دې ورسره ونه کړه دوستي دې ورسره وکړه دوستانو بیا کفر بالطاغوت ستا نه صحیح کېږي. بل ځای کې فرمایي واعلم ان الانسان ما یصیر مؤمنا الا بالکفر بالطاغوت، وایي پوه شه چې یو انسان نشي مؤمن کېدی تر هغې پورې چې د کفر بالطاغوت ونه کړي. بې دلیل به د آیات ذکر کړی د سورة بقرې فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله
فقد استمسک بالعروة الوثقه. چا چې کفر په طاغوت کو ایمان په الله باندې راوړو نو د راټینګه کړه مضبوطه کړی دی ایمان. او بل ځای نصیحت کوي خپلو ملګرو ته فالله الله یا اخوانی د الله روی ته وګورئ ای زما ورونو تمسکو باصل دینکم تاسو په اصل دین باندې عمل وکړئ په اول او په آخر باندې په بنیاد باندې چې هغه څه شی دی شهادت د الله اله الا الله. واعرفوا معناها د دې معنا یاد کړئ واحبوها د دې سره محبت وکړئ واحبوا اهلها او د دغه مؤمنانو سره چې دا کلمې ویلې د هغوی سره محبت وکړئ. وجعلوهم اخوانکم هغوی ته ورونه ویوئ چا چې دا کلمه ویله سره د شرایطو ولو کانوا بعیدین اگر که ډېر لرې وي تاسو نه. وکفروا بالطواغیت تاسو په دې طواغیتو باندې کفر وکړئ دوی ته کافر ویوئ. وعادوهم د دوی سره دشمني وکړئ. وابغضوهم د دوی سره بغض وکړئ. وابغضوا من احبهم دا هغه چا سره هم بغض وکړئ چې دې طواغیتو سره مینه ده دوستان. او جادل عنهم یا د دوی نه دفاع کوي دغه شیوخ و دغه مولیان دغه پاسته مولیان د طاغوت په وانډو باندې پلن شوي د هغوی هغه څه شو کټونو ته پانی وهونکي شیخانو مولیانو چې کوم د دې طاغوت نه دفاع کوي د هغوی سره بغض هم وکړي. او لم یکفرهم یا ورته کافر نه وي. او قال ما علی منهم یا داسې خبرې کوي چې زما په دې کې څه دي هر سړی به خپل کار کوي. او قال ما کلفني الله بهم زه الله نیم مکلف کړی دوی په کفر باندې یا د دوی په براءت باندې. شیخ محمد الوهاب رحمه الله فرمایي فقد كذب هذا على الله وافترى یقینا دې سړي په الله باندې دروغ وتړل او افترا یې پرې وکړله څوک چې دا خبرې کوي. ولې ځکه فقد کلفه الله بهم الله دې مکلف کړی دی چې دغه طواغیتو ته کافر وي. وافترض علیه الکفر بهم او په دغه سړي باندې فرض کړی دی چې کفر وکړي په دې طواغیتو باندې والبراءت منهم د دوی نه بیزاره شي جدا شي. ولو کانوا اخوانهم اگر که د دوی ورونه وي واولادهم یا د دوی اولاد وي. فالله الله بیا وایي د الله روی وګورئ د الله روی ته وګورئ تاسې فتمسکو بذلک تاسو عمل وکړئ په دې خبرو باندې لعلکم تلقون ربکم دې دپاره چې تاسو د رب سره ملاقات کوئ. ګوره لا تشرکون به شیئا د الله سره به شریک نه جوړوئ په داسې وخت کې. نو دوستانو دا د کفر بالطاغوت هغه 15 اجزا چې بغیر د دینه دوستانو کفر بالطاغوت نه صحیح کیږي تر څو چې دا 15 خبرې موږ په ځان کې عملي نه کړو. حسب وعده موږ دا وعده کړې وه چې انشاءالله موږ به دا هم بیانو چې تحاکم طاغوت ته دا په هغه باندې ایمان دی. تاریخ اسلامی ته چې سړی وګوري نو امت اسلامی چې کله نه د الله په شریعت فیصلې کولې د عهد عثماني پورې نو دا امت ډېر په ښه حال کې و د دوی ډېر ښه حال و. کله چې تاتاریان راغله او په یاسق قانون باندې فیصلې شروع کړې نو د هغوی نه وروسته دوستانو دا وخت علما امام ابن کثیر امام ابن تیمیه رحمه الله په هغوی باندې د کفر فتوا ورکړه د هغوی سره د جهاد د فرضیت اعلان وکړه. خو لیکن افسوس صد افسوس د هغوی نه وروستو بیا بعضې علماو سوا د شیخ محمد الوهاب رحمه الله او بعضې علمای نجد دغه فریضه را ژوندی کړه د جهاد د دې طواغیتو سره. خو لیکن اکثر علما په دغه وخت کې دغه شریعت گویا کې د جاهلیت هغه پخوانۍ زمانې ته ورسو د طاغوت د مسلې نه دوی بالکل گویا اعراض وکړو خلکو ته بیان نه او نه د شرعي قانون ته فیصلې ویوړلې. امام ابن کثیر بدایه نهایه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه په مجموع فتاوا کې په دې باره کې ډېرې خبرې کړي دي. خو دې زمانه کې چې موږ وګورو د تعصف خبره دا ده وضعي قوانین طواغیت په موږ باندې مسلط دي په موږ باندې فیصلې د کفر کوي. دیني جماعتونه به وي دیني ډلې به وي تنظیمونه به وي کله چې ورته وي چې په شریعت ولې فیصلې نه کوي نو څه به وایي
ولې موږ الحمدلله مسلمانانی، بلکې دوی په مدارسو کې په کلیاتو کې د حقوقو پوهنځی وي چې د هغې نه وکیلان فارغېږي، دوی دا ګمان کوي چې دا حقوق دي. نو کله چې دوی د حقوقو پوهنځی ووایي، د حقوقو هغه سکول ووایي او بیا شهادتنامې واخلي، نو دا په دې باندې ګواهي وکړي، شهادتنامه دوی ځکه واخلي چې ګوره دوی د طاغوت درس که، د طاغوت درس یې ویو، د طاغوت یې ښه یاد که، بیا په دې طاغوت باندې او بیا په قضاګانو کې فیصلې کوي. نو هم دوی حاکمین بالطاغوت جوړ شي، د هغوی نه وکیلان جوړ شي، د هغوی نه دفاع کوونکي جوړ شي. لیکن موږ دا وایو چې ګوره دا صریح تناقض دی، ځکه دوی د الله شریعت پرېږدي او د طاغوت شریعت یادوي، په هغې باندې بیا فیصلې کوي، هغې ته خلک دعوت کوي. نو دا یو صریح کفر دی دوستانو. دا حقوق نه دي، بلکې دا نواقص د اسلام دي چې دوی پکې اخته دي. د دې نه دي دغه ورونه ځان وساتي. نو اوس انشاءالله موږ دا بیان کوو چې تحاکم طاغوت ته دا په هغه باندې ایمان دی. چا چې فیصلې طاغوت ته ویوړي ګویا کې د په هغه باندې ایمان لرو. یو سړی د سپینګیري ته فیصله ویوړه، نرخ ته فیصله ویوړه، هغه قرآن او سنت نه دی، نو ګویا کې د ایمان په دغه سپینګیري او نرخ باندې راوړی دی. یو سړی د کچرو ته لاړ، تاڼې ته لاړ، ولسوالۍ ته لاړ، قاضي ته لاړ، چې هغه قاضي د قرآن او سنت باندې فیصله نه کوي، په قانون اساسي باندې فیصله کوي، یا د لارډ میکالي په قانون باندې کوي، یا په یو بل وضعي عربي دستور باندې فیصله کوي، په نرخ باندې فیصله کوي، په خانو د پلار او د نیکه په فیصلو باندې فیصله کوي. نو دا ګویا کې په دې باندې ایمان لرونکي دي، په الله باندې ایمان لرونکي نه دي. د دې دلیل واورئ. الله فرمایي، اول دلیل الله فرمایي: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ته نو ګورې کسان ته چې دوی ګمان کوي چې دوی ایمان راوړي په هغه باندې چې تا ته نازل کړی شوی دی پیغمبر، او هغه چې تا نه وړاندې نازل کړی شوي دي. یریدون، دوی اراده لري یتحاکم الی الطاغوت، چې دوی فیصلې ویشي طاغوت ته. وقد امروا ان یکفروا به، او حال لا چې دوی ته امر کړی شو چې دوی کفر وکړي په دې طاغوت باندې، دې طاغوت ته کافر وایي، او بیا تاسو ته فیصلې راوړئ برعکس. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان اراده لري چې دوی ګمراه کړي په ګمراهۍ لرې سره. سورة نساء 80 نمبر آیت. دې آیت کې وجه د استدلال اوله دا ده چې فعل د عبادت چې کله د هغه نه وروستو صنم یا د وثن یا د بت نوم راشي یا د طاغوت، او به امر وشي چې په دغه طاغوت باندې به تاسو کفر کوئ، د هغې نه براءت کوئ، نو دغه فعل به عبادت محضه وي، دا به خالص الله لره کېږي. غیر الله ته به دغه عبادت نشي کېدی. که چا غیر الله ته وکړو نو دا به کافر وي. اوس دې آیات کې الله موږ ته امر کړی چې دا فیصلې طاغوت ته موړئ، طاغوت باندې کفر وکړئ، او موږ بیا دا فیصلې طاغوت ته ویسو. نو دوستانو دا عبادت موږ غیر الله ته صرف کوو. عبادت چې غیر الله ته صرف کړي دا غټ مشرک وي. شیخ سلیمان ابن عبدالله د کتاب التوحید شرح کې وی: وفي الآیة دلیل، په دې آیت کې دلیل علی ان ترک التحاکم الی الطاغوت، چې پرېښودل د فیصلو طاغوت ته هغه چې ما سوا د کتاب او سنت نه وي، من الفرائض، دا فرض دي چې فیصلې به طاغوت ته نه وړي. وان المتحاکم الیه غیر مؤمن به ولا مسلم، هغه چاته چې ته فیصلې وړي، که هغه جج وي، که وکیل وي، که سپینګیری وي، که د پارلمان غړی وي، که سپینګیری وي، که نرخ وي، دا نه مؤمن دی او نه مسلمان دی. دویم استدلال د دې آیت نه دوستانو دا، چا تحاکم طاغوت ته وکړو نو ده ګویا کې کفر پرې ونه کړو، او چا چې کفر په طاغوت باندې ونه کړو نو ده په ایمان راوړه. بیا لکه یا به کفر پې کوي او په ایمان راوړي، چې کفر دې پې ونه کړو خو ایمان دې پې راوړو. علامه جمال الدین قاسمي رحمه الله لیکي په محاسن التاویل، د مشهور تفسیر دی د دې آیت لاندې چې الم تر الی الذین یزعمون، بیا وی فجعل التحاکم الی الطاغوت یکون ایمانا به. الله دې آیت کې فیصلې وړل طاغوت ته، په هغې باندې ایمان وګرځو چې ګوره دا ایمان په طاغوت باندې چې ته فیصله ولویسي. بیا وی ولا شک ان الايمان بالطاغوت کفر بالله، دې کې شک نشته چې ایمان په طاغوت باندې دا په الله باندې کفر دی. کما ان الكفر بالطاغوت ایمان بالله، لکه څرنګه چې کفر په طاغوت باندې دا په الله باندې ایمان دی. دا دواړه نه جمع کیږي، یا به ایمان په طاغوت باندې راوړي چې دا کفر په الله باندې دی، یا به کفر په طاغوت باندې کوي چې دا ایمان په الله دی. شیخ عبدالرحمن ابن حسن وی دی آیت لاندې فمن یکفر بالطاغوت،
دی آیت لاندې لیکي وذلک ان التحاکم الى الطاغوت ایمان به، ځکه دا فیصله وړل طاغوت ته دا په هغه باندې ایمان دی. نو چا چې ولسوالۍ ته فیصله وړله برضا او رغبت، چا چې تاڼه او تحصیل ته فیصله وړله برضا او رغبت، او چا چې سپین ږیرو باندې فیصلې وکړلې په خپله رضا او په خوشحالۍ باندې، نو دا په هغوی باندې ګوره ایمان دی. د الله نه بیا د ایمان کټ دی، د الله نه د ایمان نه صحیح کېږي په الله باندې. درېیمه وجه د استدلال د دې آیت نه دا ده چې الله فرمایي ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان غواړي چې دا خلک ګمراه کړي په ګمراهۍ لرې سره. دې آیت کې الله بیان داسې وکړو چې دا شرک اکبر چې دی دا لویه ګمراهي ده. بل ځای کې الله فرمایي وما یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. نو دې نه معلومه شوه چې چا تحاکم طاغوت ته وکړو دی غټ ګمراه دی په لویه ګمراهۍ سره. لکه څرنګه چې غیر الله ته څوک آواز وکړي چې یا فلانی راورسېږي نو دا لوی ګمراه دی، ځکه د غیر الله ته آواز کول شرک اکبر دی چې دا لوی ګمراهي ده. نو هغه څوک چې د الله او د رسول قانون نه ما سوا بل قانون ته تحاکم وکړي فیصلې یوسي نو دا هم غټ ګمراه دی، ځکه تحاکم غیر د شرع د الله ته دا شرک اکبر دی. دا اول دلیل دوستانه. دویم دلیل الله فرمایي ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سورة یوسف 40 نمبر آیت کې الله فرمایي نه دی اختیار د فیصلو مگر دی او الله دی. امر کړی دی الله تعبدو چې دا عبادت به بل چاته نه صرف کوي، دا فیصلې به بل چاته نه وړي، اختیار د فیصلو په پارلمان والا نه ورکوي، اسمبلو والا به نه ورکوي. امر الله تعبدو الا اياه مگر دغه یو الله دی. الله امر کړی دی چې تاسو دا عبادت نه کوئ مگر د یو الله وکړئ. ذلك الدين القيم دا مضبوط دین دی، پوخ دین دی. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. محتاج نه چې تمہارا قانون جوړ کړي، ولې د الله کتاب نو د محمد رسول الله احادیث نو چې ته قانون جوړو. قانون پوه دا کفر پوه وي، قانون پوه نه وي. حقوق پوه پلانې حقوق دان دي، حقوق دان نه دی او کفر دان دي. په کفر باندې پوهیږي، په زندقت باندې پوهیږي، هغه مرتد دی. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر د خلکو نه پوهیږي. د دې آیت نه استدلال په دې طریقه ده چې الله سبحانه وتعالی دلته یو مقدمه ذکر کړه، هغه دا چې ان الحكم الا لله، نه دی اختیار د فیصلو مگر د الله دپاره دی. مطلب دا چې الله حاکم دی، فیصلې به هغه کوي. ځکه دا حق د فیصلو یا د احکامو فیصله کول دا د الله فعل دی چې دا خاص د الله د ربوبیت پورې. نو ایمان په ربوبیت باندې دا لازم دی چې ایمان په توحید الالوهیت باندې راشي. نو الله سبحانه وتعالی دا فعل لکه څرنګه چې رزق ورکوي، نفع او نقصان رسوي، الله سبحانه وتعالی په لاس کې دا ټول دي. نو دا عبادت دی. نو که دا عبادت موږ تاسو بل چاته صرف کوو نو هغه مشرک جوړیږي بیا دغه کس. نو دارنګې که موږ تاسو تحاکم بل چاته صرف کوو، بل څوک قانوندان وګڼو، بل څوک قانون راوستونکی وګڼو، نو دا هم کفر دی دوستانو. دغه سړی په دې باندې کافر کیږي. اوس کله چې یو سړی ایمان راوړي په دې باندې چې الله رازق دی، الله د محتاج د دعا اورېدونکی دی، دې بنده خو په دې باندې ایمان راوړی، لیکن بیا برعکس आवाज کوي یا شیخ عبدالقادر جیلانی راورسیږي یا فلانی راورسیږي یا پیر بابا راورسیږي، هغې سره ته مدد او استغاثه کې، نو په دې وخت کې د ده د ایمان صحیح نه دی. اگر که اقرار پر ربوبیت د الله باندې کوي چې الله رازق دی، الله زار دی، الله نافع دی، ځکه دی مشرک دی په الوهیت کې چې دا عبادت د غیر الله ته صرف کو. د دې وجه نه هغه څوک چې ایمان لري او اقرار کوي په دې باندې چې الله هغه ذات دی چې هغه فیصله کون دی، هغه فیصلې کوي، د هغه شریعت د فیصلو والا شریعت دی او هغه یو مصدر دی د احکامو الهیو، او په دې باندې ایمان هم لري. لیکن برعکس به یو ولسوالۍ ته د فیصلې وړي، په دې باندې دی پوه دی چې دا قانون غلط دی، خو لیکن بیا هم فیصلې وړي. نو دوستانو د الله سره په الوهیت کې شرک پیدا کړ چې دغه ایمان او اقرار پر ربوبیت باندې بیا د کومه فایده نه لري، ځکه الله حاکم ونه ګڼو. دغلته اقرار وکړو چې ان الحكم الا لله او بیا دغه خلاف وکړو. د دې وجه نه دوستانو دا دویم دلیل دی چې الله فرمایي ان الحكم الا لله امر الله تعبد الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
نو دوستانو د الله یو فعل دا دی چې الله رازق دی، نو که دا طلب د رزق سړی د بل چا نه وکړي، بل څوک رازق وګڼي، نو دی مشرک دی. دارنګې الله نافع دی، الله ضرر رسونکی دی، الله چاته ضرر رسوي، چاته نفع نقصان رسوي، دا د الله په اختیار کې دی، نو دا عبادت دی. نو که دا عبادت دی بل چاته صرف کړو، نو بیا سړی پې کافر کېږي. نو دارنګې الله سبحانه وتعالی فیصله کن دی، ان الحکم الا لله، دا عبادت دی. نو که دا تحکم تا بل چاته وکړو، سپین ږیرو ته دې وکړو، یا مثلا یو نرخ یو قانون ته دې وکړو، نو په دې باندې دا سړی کافر کېږي، لکه څرنګه چې په مخکینو خبرو باندې سړی کافر کېده. د دې وجه نه شیخ عبدالرحمن السعدي وایي په القول السدید کې په کتاب التوحید باندې د یو حاشیه لیکل ده د دې آیت لاندې چې علم تر الی الذین یزعمون، د دې آیت لاندې فمن تحاکم الی غیر الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاکم الی الطاغوت. هغه چا چې فیصلې غیر الله ته ویوړې یا غیر د رسول نه د بل چا شریعت ته ویوړلې، فقد اتخذ ربا، نو ګویا کې ده دغه رب جوړ کو، وقد حاکم الی الطاغوت، او طاغوت ته فیصله ویوړله. دریم دلیل دوستانو هغه ده صحیحینو کې حدیث دی، نبی رسول الله وسلام به دعا کوله چې کله به تهجد ته پاڅېد، اللهم لك الحمد، یا الله تعالی را ثنا ده، انت نور السماوات والارض، ته د اسمانونو د ځمکو نورې، ومن فیهن، او څه چې په دې کې دي، ولك الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیهن، ولك الحمد انت الحق، یا الله تا دپاره ثنا ده، ته حق یې، ستا وعده حق ده، ستا لقاء حق ده، ستا ملاقات حق ده، والجنة حق والنار حق، جنت حق ده، اور حق ده، والنبیون حق، انبیاء علیهم الصلاة والسلام هم حق دي، قیامت حق ده، ومحمد صلی الله علیه وسلم حق، نبی رسول الله والسلام حق ده. اللهم لك اسلمت، یا الله ما تا ته غاړه ایښې ده، وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت، او یا الله تا ته فیصلې وړم، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت، زما ته بخښنه وکړي یا الله هغه چې کوم مخکیني ګناهونه یا رستوني دي. اوس دا اوږد حدیث دی، نو دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام څه ویلي، والیک حاکمت، لکه مخکې چې وویلې وبک آمنتو، تا باندې مې ایمان راوړی، په تا باندې مې ځان سپارلی، او تا ته به زه عبادت او رجوع کوم، نو دارنګې تا ته زه فیصلې هم وړم، دا هم عبادت دی. امام ابن قیم رحمه الله د دې دعا نه لاندې لیکي، وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام دلته توسل ذکر کړ چې الله ته به وسیله نیسي د هغه په حمد او په ثنا باندې، د هغه په عبودیت باندې، بیا د الله نه مغفرت سوال وکړو. نو په دې ځای کې ابن قیم په مدارج السالکین کې درې خبرې ذکر کړي دي. اول توسل الله ته په حمد او په ثنا باندې، بیا په عبودیت دغه باندې، او په دغه عبودیت چې الله ته وسیله کړه هغه څه شی، توکل، انابت او تحاکم، فیصله وړل. نو دا فیصله وړل یو عبادت دی. نو موږ چې د الله نه سوال کوو یا الله زموږ د دې تحاکم په وجه باندې چې موږ تا ته فیصلې وړو، زموږ دا کار وکړي، ګوره دا مې وسیله ده. نو چې ته فیصلې تاڼه تحصیل او ولسوالۍ ته وړې، ته خو بیا مسلمان کېدی نه شې، مشرک، نو ته به دا څنګه وسیله کړې الله ته. نو بیا وایي ثم سأله المغفره، بیا د مغفرت سوال د الله نه وکړو. نو دا یو نص واضح دی په دې باندې چې دا فعل د فیصلو دا د تحکم دا عبادت دی، لکه په شان د توکل او د انابت. لکه څرنګه چې توکل په بل چا باندې نشي کولی، رجوع بل چاته نشي کولی، خشوع بل چاته نشي کولی، ایمان په بل چا نشي راوړی، دارنګې فیصلې هم ګوره بل چاته نشي وړلی. نو دا د ایمانیاتو نه دوستانو په دې باندې سړی کافر کېږي. دې نه وروستو د بعضې علماو اقوال موږ نقل کوو چې هر هغه چا چې فیصله طاغوت ته ویوړله، د په الله باندې ایمان را نه وړو، بلکې د په دغه طاغوت باندې ایمان را وړی دی او په الله باندې کفر کړی دی. د دې وجه نه چې زموږ دا مخکینی دلایل د دې علماو په اقوالو په رڼا کې ډېر واضح او جلي الحمدلله وګرځي، چې په دې باندې ځکه اکثر خلک بعضې چې موږ آیات او حدیث ووایو، نو بعضې خلک دا وایي چې د دې نه استدلال ډېر بعید دی. موږ دا وایو مولا صاحب استدلال د دې نه بعید نه دی، الحمدلله موږ په یوازې استدلال نه دی کړی، بلکې استدلال د موږ نه مخکینو علماو کړی دی چې هغه زموږ سلف دي. موږ به قرآن او سنت منو علی فهم السلف، دا نه چې د ځانه موږ د هغې نه استدلال کوو. اول امام ابن حزم د دې آیت لاندې لیکي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، وایي دا آیت کافي دی د هغه چا دپاره چې عقل لري او د الله نه یریږي او ایمان په الله او په ورځ آخرت راوړی وي، او دا د الله یو وصیت دی چې موږ تاسو ته کړی دی. هغه دا چې
یو مؤمن تر هغه پورې مؤمن نشي کېدی چې هغه د الله سبحانه وتعالی فیصلې ونه مني او د الله سبحانه وتعالی قرآن و سنت ته فیصلې ونیسي. بیا وایي که یو سړي فیصله ومنله خو په زړه کې بیا تنګوالی هم راغی نو دا سړی بیا مؤمن هم نشي کېدلی. کله چې مؤمن نشو فهو کافر، نو دی به کافر وي. وایي دریم قسم په دې کې نه زیږي. بل ځای دی لیکي وایي واقسم بنفسه، ځکه دې آیت کې الله قسم خوړلی په خپل نفس مقدسه باندې چې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، چې انه لا یکون مؤمنا، دا سړی ایمان والا نشي کېدی الا بتحکیم النبي صلی الله علیه وسلم فی کل ما عنا، مگر په دې سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې فیصله کن ګرځي، د هغه په شریعت به فیصلې کوي په هر هغه څه کې چې دته کومه مسله پیښه ده. ثم یسلم بقلبه، بیا به دا خبره په زړه باندې مني او په نفس کې به کوم تنګوالی هم نه راولي د هغې نه چې د کومه فیصله په قرآن و سنت باندې وکړله. بیا وایي فصح، نو دا ثابته شوه چې تحکیم شیون غیر التسلیم بالقلب، دا فیصلې وړل دا غیر د تسلیمېدو نه په زړه سره، دا یو بېل شی دی. وانه هو الایمان، دا فیصله وړل دا ایمان دی الذي لا ایمان لمن لم یأت به، دغه چا دپاره ایمان نشته چې چا راتګ ونه کړي په دې فیصلو باندې قرآن و سنت ته، چې قرآن و سنت ته فیصلې ونیسي دا سړی بې ایمانه دی. بل ځای کې دی فرمایي وایي الله سبحانه وتعالی دې آیات کې د نبي علیه صلات وسلام حاکمیت چې دته فیصلې وړي د شریعت ته فیصلې وړي د ایمان وګرځو، چې ګوره دا سړی بې ایمانه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت ته فیصلې ونیسي او یا د هغه په شریعت باندې فیصله وکړي او زړه تنګ شي او یا ورته غاړه کېنږدي. بل ځای کې امام ابن حزم لیکي د دې آیت لاندې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولى ونصلیه جهنم وساءت مصیره، چا چې د رسول نافرماني وکړه وروسته د هغې نه چې دته هدایت معلوم شو او د مسلمانانو په لاره پسې لاړ نه شو، د غیر په لاره پسې لاړ، الله فرمایي موږ یې ګرځو هغه طرف ته چې دی ګرځي ننباسو به دی جهنم ته ډېر بد ځای د ورګرځېدلو. امام ابن حزم رحمه الله لیکي هذه الآية نص، دا آیت دلیل دی بتکفیر من فعل ذلك، په کفر دغه چا چې دا چا دا کار وکړو، رسول الله مخالفت وکړو، دغه شریعت ته فیصله یې نه وړله. او بیا وایي فإن قال قائل إن من اتبع غیر سبیل المؤمنین فلیس من المؤمنین، او چې د مسلمانانو تابعداري ونه کړي نو دی کې مؤمن نه دی. دا وایي نه داسې نه ده، لیس کل من اتبع غیر سبیل المؤمنین کافرا، وایي دا خبره ځکه نه ده چې اوس نن زنا شوله، د شراب څکل شو یا مال په باطله باندې خوراک د خلکو، دا د مؤمنانو لار نه ده، خو لیکن چا چې دا کارونه وکړو نو دی به کافر نه وي. وقد علمنا ان من اتبعها فقد اتبع غیر سبیل وليس مع ذلك کافرا، وی برهان په دې باندې دا دی، دلیل په دې باندې دا دی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، الله دلته قسم خوړلی چې داخل بې ایمانه دي او هر شراب څکل زنا کول دي یا د خلکو مالونه خوراک، نو دا ګناه کبیره ده. لیکن دې کې استحلال دا قید پکې شرط دی چې دا حلال وګڼي نو به کافر کیږي. بیا امام ابن حزم لیکي وایي دا آیات دلیل دی دا فلا وربک لا یؤمنون چې دا هیڅ قسم تاویل نه لري او نه د ظاهر نه باید دا نس واړولی شي چې کوم نس بل راشي او دی مخصص جوړ کړي د هغې، نو دا وایي نس صریح نس دی په دې باندې چا چې تحاکم قرآن و سنت ته ونه کړو نو دا سړی کافر دی. دویم نمبر کې امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ومن جنس موالاة الكفار التي ذم الله بها أهل الكتاب والمنافقين الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب الله. وإذا كافر سره دوستي چې کوم الله د هغې بدي بیان کړې ده چې د اهل کتاب او د منافقانو سره به تاسې دوستي نه کوئ، هغه یو دوستي دا ده چې بعضې خبرو د دغې کفارو باندې ته ایمان راوړي او التحاکم الیهم دون کتاب الله، یا تحاکم وکړي دې د کفارو قانون ته کفارو ته سوا د قرآن و سنت نه. بیا د آیت پیش کړی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، مجموع الفتاوا 28 جلد صفحه 109. د شیخ الاسلام د قول نه معلومه شو چې څوک فیصلې تاڼې تحصیل ته وړي دا د کافرو سره دوستي او د کافرو سره دوستي دا کفر دی دوستانو، ځکه ومن یتولهم منکم فانه منهم، چا چې دوی کافرو سره دوستي وکړه الله فرمایي ستاسو نه دی به د هغوی نه وي، یعنې دی به هم کافر وي. اوس دې
قول د ابن تیمیه ته چې موږ سوچ وکړو او التحاکم الیه یا فیصلې وړ د دوی قانون ته، دا دلیل دی په دې خبره باندې چې کافرو قانون ته فیصله وړ د عین د کافرو سره موالات دی. اوس ته ولسوالۍ لذي دغه ولسوالۍ ته فیصله وړي، تانی تحصیل ته فیصله وړي یا د کشرو ته فیصله وړي، اگر که ته خو د کافر نه براعت کې یا دا وی چې امریکایي زه نه منم، انګریز نه منم، برطاني قانون زه نه منم، خو ته فیصلې وړي په خپله د عین موالات د ابن تیمیه په دې قول باندې. او بیا د آیت پیش کړی ومن یتولهم منکم فانه منهم، چا چې دوی سره دوستي وکړه ستاسو نه نو دی هم د دوی په شان کافر دی. دارنګې بل ځای شیخ الاسلام لیکلي دي انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله، د دې آیت لاندې وی فبین سبحانه ان من تولى عن طاعة الرسول. الله سبحانه وتعالی دی آیات کې دا ذکر کړو چې څوک د اطاعت د رسول نه واوړېده، اعراض یې وکړه د هغه د فیصلو نه، فهو من المنافقین وليس بمؤمن، دی د منافقان نه دی، مؤمن نه دی. وان المؤمن هو الذي يقول سمعنا واطعنا، مؤمن هغه کس دی چې کله ته قرآن او سنت پیش کړي دی وایي چې موږ واورېدل موږ اطاعت کو. واذا كان النفاق يثبت ويزول الايمان، به کله چې نفاق ثابت شي په دغه خبرو باندې چې سړی فیصلې غیر الله ته ویسي، نو منافقت ثابتېږي د سړي، نو به لیکي ويزول الايمان بمجرد الاعراض عن حکم الرسول، ایمان ځایله کېږي په مجرد اعراض سره، صرف مخ ته واړی چې دا فیصله زه نه منم د الله قانون د محمد رسول الله قانون نه، صرف اعراض وکړي او اراده د تحاکم غیر الله ته وکړي. په کور کې ناستې او دا وایي چې هلکه لاړ شه بچی ولسوالۍ کې عریضه وکړه فلاني منې یا زما ورسره دا لانجه یا لاړ شه کچرو کې راپورټ وکړه، نو دې اراده د تحاکم سره شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي ویزول الايمان، ایمان بالکل دنه ختمیږي اگر که په کور کې ناست، مع ان هذا ترک محزن، سره دې نه چې دا صرف پرېښودل دي. اثار المسلوک کې د لیکلي 38 صفحه کې. نو دوستانو د دې نه معلومه شوه چې یو سړی په کور کې ناست خو لیکن اراده د تحاکم یې وکړه طاغوت ته، نو ګوره دا سړی کافر دی په دې باندې. د دې آیت لاندې بیا دی لیکي ولو کانوا یؤمنون بالله والنبي، که دې خلکو په الله او په نبي باندې ایمان راوړی وی، وما انزل الیهم او هغه چې نازل کړی شوی دی دې پیغمبر ته الیه، نو ما اتخذوهم اولیاء، دا یهود نصارا په دوستۍ باندې نه وی نیولي. او د دې آیت لاندې فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم، دی وی فجعل الله هذه الامور شرطا، الله وګرځول دغه کارونه شرط په ثبوت د حکم د ایمان کې. یو سړي باندې به الله موږ او تاسې د ایمان حکم کوو دوستانو چې هغه فیصلې قرآن او سنت ته وړي، طاغوت ته فیصلې نه وړي. یو دویم دا چې د یهودو نصاراو سره موالات نه کوي، او مخکې د قول ذکر شو چې دا عین موالات دی چې ته فیصلې یو قانون ته وړي، دا د کافرو سره موالات دی. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اقوال په دې حق ډیر زیات دي، ډیر زیات دي په دې حق باندې. مجموع الفتاوا کې، دارنګه اثار المسلول کې، دارنګه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله د دې آیات لاندې لیکي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. شيخ الإسلام ابن قيم رحمه الله لك وهذا دليل قاطع ده على أنه يجب الرد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله. ودا آيات قاطع دلیل ده په دې باندې چې کله جګړه پیښه شي د خلکو په منځ کې دینی امور یو کو دنیوي وي، باید چې الله او رسول ته پیش هغې ته فیصله یوړل شي، نه غیر الله ته نه غیر د رسول ته. نو بیا وی فمن احال رد الى غیرهما، څوک چې فیصلې ویسي غیر د الله او رسول شریعت نه بل چاته، نو فقط ضاد امر الله ومن دعا عند النزاع الى حكم غیر الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلیه. نو د الله دا حکم رد کړ، د الله د حکم متضاد جوړ شو، او څوک چې د نزاع په وخت کې د غیر الله حکم ونی، غیر د رسول حکم ونی، نو د جاهلیت هغه قانون باندې عمل وکړ. فلا يدخل العبد في الايمان، پس نه داخليږي یو بنده په ایمان کې حتی يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون الى الله ورسوله، تر هغه پورې چې رد نه کی هر هغه جګړه چې څوک پکې جګړه کوي الله او رسول ته پیش نه کی. ولهذا قال الله تعالى دی وجنه بیاوی الله فرمای ان کنتم تؤمنون باليوم الاخر، که تاسو په الله باندې ورځ آخرت باندې ایمان لرئ نو فیصله یو بل چاته نه وړئ. بیاوی فدل
دا آیات دلیل دی په دې باندې علی ان من حکم غیر الله ورسوله، څوک چې الله او رسول نه ما سوا بل څوک حاکم وګرځي هغې باندې فیصلې کوي، سپین ږیرو ته وړي، کشرو تاڼې تحصیل ولسوالۍ ته وړي، فی موارد مقتضى النزاع کان خارج من مقتضى الايمان بالله واليوم الاخر. دا سړی په الله باندې ایمان نه لري، دا سړی په آخرت باندې ایمان نه لري. دوستانو څوک چې دا کارونه کوي. وحسبک بهذه الآیة قاسمه العاصمه، وای دا آیت کافی دی بچ کوونکی هم دی، بچ کوونکی دی هغه چا دپاره چې څوک په قرآن سنت باندې عمل کوي چې چا دې ته فیصلې وړلي، ماتونکی د څټونو د هغه چا دپاره چې هغه مخالفت کوي د دې آیتونو، دې آیتونو ته فیصلې نه وړي، د الله قرآن ته د محمد رسول الله احادیث ته فیصلې نه وړي، په هغې باندې فیصلې نه کوي، د لارډ میکالي په قانون باندې یا نور کفري قوانینو باندې فیصلې کوي، دا آیات د هغوی د څټونو ماتونکی دی. بل ځکه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لیکي ثم اخبر تعالی عن حال هؤلاء المتحاکمین الى غیر ما جاء به رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا الله خبر ورکوي د هغه چا باره کې چې هغه د الله قانون ته فیصله نه وړي، څنګه خبر ورکوي؟ وایي واذا قیل لهم تعالوا، کله چې وویل شي دي منافقینو ته راشئ تعالوا الى ما انزل الله، چې الله را لېږلي و الى الرسول او پیغمبر ته، هغې خبرې ته راشئ، په هغې فیصله وکړئ په قرآن او سنت باندې. بیا وایي رأیت المنافقین، الله فرمایي وایي ګوري به ته منافقان یصدون عنک صدودا، چې بستانه به خلک بندوي نه به راځي تا ته په بندولو سره. دی آیت کی امام ابن قیم لیکي فجعل الاعراض عما جاء به الرسول والالتفات الى غیره هو حقیقة النفاق. دی آیت کی هغه څه وګرځول چې څوک پیغمبر ته یا د هغه شریعت ته یا د الله قانون ته فیصلې رانوړي او غیر ته فیصلې ویوسي، دا حقیقي نفاق دی، منافق دی. لکه څرنګه چې حقیقت د ایمان هغه فیصلې وړل دي الله او رسول ته، نو دارنګي فیصلې نه وړل دا حقیقت د منافقت دی. دوستانو بل دغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکي ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. هر شعبه د کفر به کفر نه وي، لیکن کله چې کفر مطلق ذکر شي بیا به حقیقي کفر وي. لکه په دې آیت کې چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، دې آیت کې وي کفر مطلق ذکر دی چې څوک فیصله په قرآن او سنت ونه کړي دا کافر دی حقیقي. امام ابن قیم رحمه الله په قصیده نونیه کې ډېر ښایسته اشعار ویلي دي په دې باره کې چې فیصله په قرآن او سنت ته وړي، او د دې آیت نه استدلال کړی چې فلا وربک لا یؤمنون بالله. دی فرمایي قد اقسم الله العظیم بنفسه، الله سبحانه وتعالی قسم کړی دی په خپل عظیم نفس باندې، فما یبین حقیقة الایمان، الله وی قسم کړی دی. امام ابن قیم رحمه الله لیکي په خپل نفس مقدسه باندې داسې قسما یبین حقیقة الایمان چې هغه حقیقت د ایمان په هغې کې بیان دی، په هغې کې ظاهر دی. هغه دا چې الیس یؤمن من یکون محکما، دا هغه څوک ایمان والا نه دی چې هغه فیصله وړي غیر الرسول الواضح البرهاني، د نبی علیه الصلاة والسلام شریعت ته فیصلې نه وړي. بل لیس یؤمن غیر من قد حکم الوحیین حسب فذاک ذو ایمان، بلکې هغه څوک هم بی ایمان دی چې هغه د غیر وحیین نه بل قانون ته فیصلې وړي، قرآن او سنت ته فیصلې نه وړي. ډېر اشعار هغه په دې باره کې ویلي دي، او په اعلان موقعین کې هم دا وایي فتاغوت کل قوم من یتحاکمون الیه غیر الله ورسوله، پس تاغوت د هر قوم هغه څه دي چې هغې ته فیصله وړي چې هغه قرآن او سنت نه وي. قرآن او سنت چې نه وي بس دا تاغوت دی او هغې ته څوک فیصلې وړي. څلورم نمبر کې امام ابن کثیر رحمه الله په البدایه و نهایه کې لیکلي دي 14 جلد 109 صفحه کې د تاتاریانو هغه قانون یې راخستی چې د تاتاریانو په قانون کې دا لیکلي و چې چا به زنا کول هغه به وجه، محسن به که غیر محسن به، چا چې لواطت کو هغه به وجه، چا چې به دروغ ویل هغه به هم وجه، چا چې به سحر کو هغه به هم وجه، چا چې به جاسوسي کول هغه به هم وجه، او دارنګې چا چې به په ولاړو اوبو کې میتیازي کول هغه به هم وجه، وایي دا واجب القتل دی. او دارنګې چا چې به بندي ته ډوډۍ ورکوله یا به ورته اوبه ورکولې یا به ورته کپړې جامې راوړلې په غیر د اذن نه، نو دا به هم واجب القتل ګڼم. نور داسې کارونه چې هغه الله رسول نه ویلي هغه به کول. امام ابن کثیر رحمه الله په آخره کې بیا وایي فمن ترک الشرع المحکم المنزل على محمد بن عبد الله
خاتم الانبیاء وتحاکم الى غیره من الشرائع المنسوخه کفر. وی چا چې د الله محکم شریعت پرېښود کوم چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی او هغه خاتم الانبیاء دی او تحاکم یې وکړ غیر د الله او د رسول شریعت ته چې هغه شرایع منسوخه دي، تورات او انجیل باندې چا فیصله وکړه نو کفر دا سړی کافر کیږي. فکیف بمن تحاکم الی الیاسا، نو آیا د هغه چا به څه حال وي چې هغه فیصلې وړي یاسا یا د یاسق قانون ته او وقدمها علیه او دارنګې د الله په قانون باندې دغه قانون مخکې کوي، بیا وایي من فعل ذلک کفر باجماع المسلمین، چا چې دا کار وکړو دا په اجماع د مسلمانانو سره کافر دی. دوستانو دا د امام ابن کثیر رحمه الله هغه قولو د دې آیت لاندې اف حکم الجاهلیت یبغون لاندې په تفسیر کې هم ذکر کړی دی. نو دا د ابن کثیر نه دا قول دا واضح دلیل دی په دې باندې چې هغه څوک چې فیصله غیر الله ته ویسي او یا مثلا تورات او انجیل باندې فیصله وکړي نو دا په اجماع د مسلمانانو باندې کافر دی. چې هغه آسماني کتابونه دوستانو امام ابن کثیر په اجماع نقل کړل، نو چې سړی وضعي قانون ته فیصلې وشي د کفر قانون ته چې انګریزانو جوړ کړی دی یا د امریکایانو د خوا نه جوړ شوی دی یا بل وضعي دستور دی یا یو نرخ دی، نو آیا دا به کافر نه وي؟ او د دې آیت لاندې لیکلي دي امام ابن کثیر اف حکم الجاهلیت یبغون، بیا وی الله سبحانه وتعالی انکار کوي په هغه چا باندې چې د الله د حکم نه وځي، هغه د الله حکم چې هغه هر خیر باندې مشتمل دی، هر خیر په هغې کې دی او د هر شر رد یې کړی دی او دی وځي هغه شریعت د جاهلیت والاو ته چې هغه جاهلیت والاو به فیصلې کولې په ګمراه خبرو سره چې د خپلو خواهش مطابق هغه قانون دوی جوړ کړی و. بیا وایي لکه څرنګه چې تاتاریانو په هغه خپل سیاست ملکي باندې فیصله کوله چې هغه چنګیز خان د هلاکو هغه نوسي چې کوم دوی ته قانون جوړ کړی و چنګیز خان یا سقې ورته ویل چې هغه عبارت د څه شي نه یو کتاب یو قانون چې داسې احکام پکې و چې یهودیت نصرانیت او اسلام د درې واړو نه جوړ مختلط قانون او فيها كثير من الاحکام اخذها من مجرد نظره، صرف اٹکل باندې بعضې حکمونه کول په هغې کې دا هم لیکلي. بیا وی فصارت فی بنیه شرعا متبعا، د ده په اولاد کې دغه یو قانون وګرځېد چې هغه به د دغه قانون تابعدارو د هغې اولاد یقدمونها علی الحکم بکتاب الله و سنت رسوله، چې هغوی به مقدم کول د الله په کتاب او د محمد رسول الله په سنت باندې. بیا امام ابن کثیر لیکي فمن فعل ذلك فهو کافر، چا چې دا کار وکړه دی کافر دی، یجب قتاله، د ده سره قتال واجب دی حتی یرجع الى حکم الله و رسوله، تر څو چې د الله او د رسول حکم ته واپس نشي. او د دې قول ته چې موږ سوچ وکړو چې دغه مختلط قانون چې د قرآن او سنت د اسلامي قانون هم پکې بعضې مادې وي خو یهودیت نصرانیت پکې هم وو، او دی په صرف په خپلو زامنو کې یو قانون جوړ کړی و د خپلو زامنو دپاره د خپلو بچو دپاره چنګیز خان. لیکن امام ابن کثیر رحمه الله لیکي چې چا دغه شی قانون باندې عمل وکړو دا قانون چا جوړ کړو نو دی کافر دی او قتال اوس واجب دی. نو اوس موږ سوچ وکړو دې قوانینو ته اساسي قانون د لړمکالې د پاکستان د کفر قانون یا بل وضعي عربي دستور ته چې دوی د ځانه جوړ کړی دی او دوی ته هغې فیصلې وړي او په قرآن او سنت باندې مخکې کوي، نو آیا دوی به کافر نه وي؟ د دوی سره به قتال واجب نه وي؟ ولې دې مولیانو دا سترګې پټې کړي دي؟ موږ تاسو ته وایو ای علماو ای شیوخو، ځانونه هم د غرقد ونې جوړې کړي دي، دا کافر دغه مرتد ستاسو شاته پټ دي، تاسو د دوی د قانون ته ولې کفر نه وایي؟ ولې د دوی سره قتال واجب نه ګڼئ؟ کله وایي کلمې ویل، کله وایي واجونه یې کړي دي، کله وایي چې غټه ګیرې ده، کله وایي چې پنسې را بډوالي دي. نو دا خو په دې باندې نه خلاصېږي، دا خو اسلام نه دی دوستانو. نو په دې باندې سړی په اسلام کې داخلېږي. اسلام خو دوه اساسي ارکان دي چې کفر بالطاغوت د ایمان بالله دی او کفر بالطاغوت به مقدم دی. دوی په خپل تواغیت دغه تواغیت ته فیصلې وړي، دوی کافر دي، څنګه په دې باندې دوی ته مسلمان چې یا په ګیره مسلمان کی او یا مثلا په حج باندې مسلمان کی یا په مونږ باندې مسلمان کی. ګوره فمن فعل ذلك فهو کافر، چا چې دا کار وکړي نو دی کافر دی. یجب قتاله حتی یرجع الى حکم الله و رسوله، تر څو چې د الله او رسول حکم ته رجوع ونه کړي قتال اوس واجب دی. نو د دې فتوی نه بله صریحه فتوا موږ کوم ځای پیدا کړو؟ او د الله فیصلې خو تاسو بار بار اورئ چې ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، چا چې ګوره په قرآن او سنت فیصله ونه کړه دا کافر دي.
د دې وجه نه دوستانو د امام ابن کثیر دا قول ډېر صریح دلیل دی په دې باندې چې په دې اوسنو حکومتونو باندې چې کوم د کفري قوانین نافذ دي په دې باندې اجماع د مسلمانانو چې دا کافر دی، دوی سره قتال واجب دی. امام ابن حزم لیکلي دی ګوره من حکم بحکم الانجیل مما لم یأت بالنص، چا چې فیصله وکړله په حکم د انجیل باندې مما لم یأت بالنص علیه وحی فی شریعة الاسلام، چې په دغه فیصله باندې په شریعت محمدي کې کوم نص نه وارد، فانه کافر مشرک خارج عن الاسلام، دی کافر او مشرک دی خارج د اسلام. او چې یو سړی په انجیل باندې فیصله کوي هغه د کفر وي، ځکه هغه په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی کتاب دی دوستانو، هغه د کفر وي. خو د لړمکاري په قانون باندې فیصلې کولې بیا مسلمانې بیا ګیرې پرېښي د تبلیغي صاحب دی برېت یې پاک خیر دی ورخاړي کاسې د خولې نه جوړه کړې ده، دی هم روانې کچروله څه چلی لکه کچروله زه رپورټ مې کړی او دا بل صاحب روان دی ولسوالۍ څه چلی لکه ولسوالۍ لازم والله چې پلاني را باندې عریضه کړې ده. هلکه په دې باندې کافر کېږي، د انجیل په فیصله باندې سړی کافر کېږي ځکه چې دا زموږ شریعت نه دی، حالانکه هغه آسماني کتاب دی په عیسی السلام باندې نازل شوی. په تورات په فیصله باندې سړی کافر کېږي که اوس چا دا فیصله په تورات باندې وکړه، ځکه هغه په موسی علیه السلام باندې نازل شوی، هغه آسماني کتابونه دي. امام ابن حزم لیکلي چې دې فیصلو باندې سړی کافر کېږي، نو د لړمکاري په قانون باندې کافر کېږي ته، یا د اساسي قانون باندې به د فیصلو کولو باندې وته نه کافر کېږي چې په هغې باندې فیصله وکړي. شیخ احمد شاکر رحمه الله لیکي ومن حکم بغیر ما انزل الله عامدا عارفا بذلك فهو کافر، چا چې فیصله په غیر د ما انزل الله باندې په بل قانون باندې وکړه او دی په دې باندې پوه دی کافر دی. ومن رضي عن ذلك واقره فهو کافر، څوک چې راضي وي په دې قانون باندې او اقرار په دې باندې وکړي دی به هم کافر. برابره خبره سواء احکم بما يسميه شریعة اهل الكتاب، و برابره خبره ده که په دې فیصله باندې ته شریعت د اهل کتاب نوم دی، ام بما يسميه تشریعا وضعيا، یا د یو قانون فیصله ته ګڼي چې قانون باندې فیصله وکړه، فكله كفر وخروج من المله، او دا ټول کفر دی او د اسلام نه وتل دي. او امام ابن کثیر رحمه الله بل ځای کې لیکي دې آیت لاندې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دې لیکي فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. دا آیت وی دلیل دی په دې باندې چې فیصله په وخت د جګړه کې په وخت د تنازع کې قرآن او سنت ته وینه وړل او دې ته راجع نشو، فلیس بمؤمن بالله، د ایمان لرونکي په الله باندې دی نه په ورځ د آخرت باندې، دا کافر دی مرتد دی. 5 نمبر کې د فتح المجید مصنف امام عبدالرحمن ابن حسن دی لیکي د آیتان فمن یکفر بالطاغوت، د دې آیت لاندې څه وایي وذلك ان التحاكم الى الطاغوت ایمان به، ځکه فیصله ورته طاغوت دا په هغې باندې ایمان دی. او په همدغه باب کې د لیکلي دی قصه د عمر رضی الله عنه کې چې هغه منافق یې ووهه او مردار یې کله چې هغه فیصله ابوبکر ته وړې وه د رسول الله فیصله نه وه منلې، ځکه د یو منافق او یهودي جنگ شو. یهودي ویلې چې موږ فیصله محمد رسول الله ته وړو او منافق ویل چې موږ یې کعب بن اشرف ته وړو، ځکه کعب بن اشرف رشوت اخیسته، دا د یهودو طاغوت. نو چې رسول الله فیصله وکړه ابوبکر فیصله وکړله، هغه دغه منافق ونه منله، ویل زه عمر لزو. عمر فاروق ته چې کله راغی ویل څه چل دی؟ ویل بس داس یهودي ورته ویل دې سړي سره زما لانجه ده، فیصله محمد رسول الله کړې ده ابوبکر کړې ده، خو دې نه مني. وایي چې عمر فاروق ته ځو، نو موږ تا ته رالو، وایي زه اوس راوځم بدرې. هغه دننه ننوت کور ته، کله کور ته ننوتلو نو تورې راواخیستله او دا منافق یې ووهه مردار یې کړ. نو چې مردار یې کړ بیا د ورثو د دې مقتول جګړه شروع کړه، ویل موږ له به دیت راکړې. الله دا آیت نازل کړه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا. نو د دې قصې لاندې امام عبدالرحمن ابن حسن لیکي وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله للمنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن أشرف اليهودي، وی په قصه د عمر فاروق د دې کې او د قتلولو د ده کې دغه منافق لره چې هغه فیصله وړله کعب بن اشرف یهودي ته، دلیل على قتل من اظهر الكفر والنفاق، دا دلیل دی په دې خبره باندې چې څوک کفر او منافقت ظاهر کوي او فیصله بل چاته وړي، د دوی قتل پکار دی دوستانو. دا وکیلان وجل غواړي، دا مردارول غواړي، ځکه هغوی فیصله د قرآن او سنت چې ونه منله دغه منافق نو عمر فاروق دی قتل کړ. نو دوی په خپله تواغي جوړ شوي، په خپله د الله سره
ځان شریک کړی دی په فیصله کې چې موږ هم فیصله کوو. نو دوستانو دا 5 نمبر کې 6 نمبر کې شیخ جمال الدین قاسمی لیکلي دی په تفسیر کې د دې آیاتان دی الم تر الى الذين يزعمون وفجعل التحاكم الى الطاغوت يكون ايمانا به. نو دې آیت کې الله وګرځول فیصله طاغوت ته په هغه باندې ایمان. دا قول موږ مخکې ذکر کو. 1 نمبر کې علامه شیخ سلیمان عبد الله لیکلي دی آیت لاندې په تفسیر العزیز الحمید کې صفحه 319 کې الم تر الى الذين يزعمون وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض وأن المتحاكم إليه غير مؤمن به بل ولا مسلم. دا مخکې تیر شو چې فیصلې وړل طاغوت ته سوا د قرآن او سنت نه د هغې پرېښودل دا د فرایضو نه دي. فیصله به نه وړئ، دا به پرېږدي. ترک التحاکم الى الطاغوت ته دا د فرایضو نه دي دوستانو. او څوک چې چاته چې څه فیصله وړي، که هغه سپین ږیری وي، که هغه دغه وکیل وي، که هغه دغه ولسوال وي، که هغه دغه قاضي وي، قرآن او سنت باندې فیصله نه کوي، غیر مؤمن بل ولا مسلم، نه مؤمن ده نه مسلمان دی. 8 نمبر کې شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن ابن حسن لیکي من تحاکم الى غیر کتاب الله و سنت رسوله بعد التعریف فهو کافر. چا چې فیصله وړه غیر د قرآن او سنت نه بل شي ته، که هغه قانون او که هغه نرخ دی، کافر دی. شیخ حمد بن عتیق رحمه الله لیکي واما المسألة الثانية وهي الاشياء التي يصير بها المسلم مرتدا. دویمه مسله چې مسلمان په هغې باندې کافر مرتد ګرځي، بیا یې ذکر کړي دي 14 مسایل مخکې ذکر کړي. 14 نمبر لیکي الامر الرابع عشر التحاكم الى غیر کتاب الله و سنت رسوله. فیصلې وړل غیر د قرآن او سنت نه بل یو قانون ته، نو دا هم دغه مسلمان مرتد کوي، د اسلام نه وباسي. بیا لیکلي دي ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم. وایي زه وایم چې هغه اطرافو والا چې کوم د میرو او د غرونو خلک دي او یا د دوی سره مشابه خلک دي چې هغوی فیصلې کوي من تحکیم عادات آبائهم، د خپلو نیکونو په فیصلو باندې، وما ودعه اوائلهم من الموضوعات الملعونه، او هغه چې اولنو نیکونو دوی دپاره کوم قوانین جوړ کړي، کوم نرخ ورته جوړ کړی دی، یسمونها شرع الرفاقه. هلته عربو په قانون کې به دوی ته شرع الرفاقه ویلې، دلته ورته نرخ وایي، د پښتنو نرخ. یقدمونها على کتاب الله و سنت رسوله، چې دوی دغه نرخ مقدم کوي د الله په کتاب او سنت د رسول باندې. بیا وایي ومن فعل ذلك فانه کافر، چا چې دا کار وکړو نو دی کافر دی. دا 9 نمبر کې د شیخ حمد بن عتیق رحمه الله قولو. 10 نمبر کې شیخ حمد بن ناصر آل معمر رحمه الله فرمای د دې آیت لاندې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دې لیکي فهذا دليل على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله اصوله وفروعه الى الله ورسوله لا اله الا الله ورسوله. او دا دلیل دی په دې خبره باندې چې دا فرض دی چې کله د جګړه رااله یو تنازع دی رااله د خلکو سره د دین په مسله کې، که هغه اصول او فروع الله او رسول ته به واپس کې، غیر الله ته به نه واپس کې. بیا وایي دا دلیل دی خبر چې من حکم غیر الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الايمان بالله واليوم الاخر، چې دا سره د الله او پر رسول باندې او دارنګه په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري. که چا فیصله قرآن او سنت ته نه وړله او غیر د رسول او غیر د الله نه بل چاته فیصله وړه، نو دا سره د ایمان نه خارج دی. 11 نمبر کې سليمان بن سحمان رحمه الله لیکي ومن ذلك انه اذا قيل لاهل الطاغوت، وکله چې د طواغیت ته خبره وکي چې ارجعوا الى حكم الله ورسوله، راشد الله په قانون او د محمد رسول الله په شریعت باندې فیصله وکړه، وترکو احکام الطواغیت، دا طاغوتی قوانین پرېږده کنه، دا د لړمکالي دغه اساسي قانون دغه وضعي دساتیر پرېږده کنه. قالوا دوی ته وایي انا لا نفعل ذلك الا خوفا من ان يقتل بعضنا بعضا، من خو ځکه فیصلې نه کوو چې هسې نه بیا بعضې من قتل نه کوو، ځکه په شریعت کې خو قتل لیدم، زناکار واده واده او دارنګې دغه چا چې قاتل دی یو سړی مړ کړو خو بیا قتل دی، نو دوی دی نه یېرېدل، وایي بس موږ به یو بل وژنو. نو فاني اذا لم اوافق صاحبي على التحاكم الى شر رفاقه قتلني او قتلته، یا به زه وژني او ما وژني که زه فیصله قرآن او سنت ته ویسمه. بیا ډېره عجیبه خبره کړې ده، نو بیا یې لیکلي دي اذا عرفت ان التحاكم الى الطاغوت كفر، وایي کله چې ته پوه شې چې تحاکم طاغوت دا کفر دی، او ان الكفر اکبر من القتل،
دا کفر چې دی دا د قتل نه لویه فتنه ده. والفتنه اکبر من القتل والفتنه اشد من القتل والفتنه هي الكفر. دا فتنه کفر دی. نو دوستانو د دې نه دا معلومه شوله د دې عالم په وینا باندې څه عجیب استدلال د قرآن نه کړی دی چې یو سړی قرآن او سنت ته فیصلې نه وړي دا د قتل نه هم سخته ګناه ده، ځکه دا کفر دی. او قرآن عظیم شان کې کفر او شرک ته الله د قتل نه زیاته سخت ګناه ویلې ده. والفتنه اکبر من القتل. نو دا دلیل دی خبرې چې څوک فیصلې قرآن او سنت ته نه وړي ورسوالي کچري یا تاڼه تحصیل ته وړي نو دا کفر دی او دا د قتل نه سخته ګناه ده. نو گویا کې دا خلک څومره قتلونه کوي په ورځ کې چې څوک ځي او دا فیصلې وړي قرآن او سنت نه ما سوا بل قانون ته. 12 نمبر کې دوستانو الشیخ عبدالرحمن السعدي لیکي په سدید کې والواجب على كل احد ان لا يتخذ غير الله حكما. واجب په هر یو مسلمان باندې دادي چې د الله نه ما سوا بل څوک فیصله کون جوړ نه کی. وان يرد كل من تنازع فيه الناس الى الله ورسوله. بل دا چې الله او رسول ته هغه متنازع فيه مسله واپس کې. وبذلك يكون دين العبد كله لله. نو په دې وجه باندې بعد دغه بنده دین خاص الله لره شي او توحید به خالص شي. او هر هغه څوک چې فیصله غیر د حکم د الله او رسول ته وړي فقط حکم الى الطاغوت. نو د فیصله طاغوت ته وړله. وان زعم انه مؤمن. اگر که د ګمان کوي چې د مؤمن دی لیکن فهو كاذب د دروغجن دی. فالايمان لا يصح ولا يتم الا بتحكيم الله ورسوله. ایمان نه صحیح کیږي او نه تمامېږي مګر په دې خبره باندې چې ته الله او رسول فیصله کون و نګرځي په اصول د دین او په فروع د دین کې. وفي كل الحقوق. په هر حقوق د زندګۍ کې. بیا فمن تحاكم الى غير الله ورسوله. څوک چې فیصله ویسي غیر الله او رسول ته فقد اتخذ ذلك ربا. نو گویا که ته دغه نه رب جوړ کو دغه معبود جوړ شو ځکه رب ته جوړ کو فیصله ورته ویوړه. وقد حاكم الى الطاغوت. او دغه فیصله گویا کې چې طاغوت ته ویوړه. دارنګه دوستانو شیخ محمد بن ابراهیم دا د سعودي پخوانی لوی مفتی دی. اغلی کړي دي ان من اقبح السيئات واعظم المنكرات التحكم الى غير شريعه الله من القوانين الوضعيه والنظم البشري وعادات الاسلاف والاجداد التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعه الله التي بعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب ان ذلك من اعظم النفاق ومن اكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق واحكام الجاهليه التي ابطلها القران وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. دی وی قبیح ګناه او لوی منکر هغه په نن وخت کې وي تحاکم غیر د شریعت د الله ته دی چې هغه قوانین وضعي چې خلکو جوړ کړي قانون د انګریزان او نظم بشري چې دی بشر جوړ کړي قانون دی او یا عادت د مخکینو د نیکونو چې نرخ وته ویل کی یا د هغه نیکونو چې هغه کوم قانون یو نرخ له جوړ کړي وي چې اکثر خلک نن په دې کې اخته دي او ځان د پاره خوښ کړي دي د شریعت مقابله کې چې کوم هغه شریعت باندې چې محمد رسول الله را لېږلی دی په دغه شریعت باندې دوی دغه قانون مخکې کوي دغه نرخ په مخکې کوي. بیا وایي هیڅ شک نشته چې دا یو لوی منافقت دی او یو لوی علامه ده د کفر او د ظلم او د فسوق د ګناهونو او دا احکام د جاهلیت دي دغه قوانین د جاهلیت دي چې دغه خلک په فیصله کوي غیر د قرآن او سنت نه چې قرآن هغه باطل کړی دی او محمد صلی الله علیه وسلم د هغې نه یره موږ ته راکړې ده. او بیا د آیت پیش کړي الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا. بل آیت بیا ومن لم يحكم من الله دا پیش کړي. نور آیتونه په دې باره کې هم ذکر کړي به لیکلي دي وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد. دی آیتونو کې ډیره سخته یره ده د الله د طرف نه ټولو بندگانو ته چې چا اعراض کتاب الله نه وکړو د سنت رسول نه او تحاکم غیر الله ته وکړو یا غیر د رسول صلی الله علیه وسلم قانون ته وکړو او دارنګه نرخ ته وکړو. نو الله سبحانه وتعالی دی آیتونو کې ویره ذکر کړی د موږ تاسو ته چې من حکم بغیر شریعته بانه کافر. چا چې په غیر د شریعت نه بل د الله د قانون نه د بل قانون باندې فیصله وکړه یا غی ته تحاکم وکړه بانه کافر دی کافر دی ظالم دی فاسق دی او د اخلاق د منافقین باندې دی موصوف دی او دارنګه د جاهلیت کارونه د وکړه. بیا وی فحذروا ايها المسلمون. اے مسلمانانو دوی نه ویریږي ما حذرکم الله منه ځکه چې الله تاسو دینه یې راولې استي
او دارنګي د الله په شریعت باندې تاسو فیصله کوي او دارنګي په هغه باندې نور خلکو ته هم توصیه کوي د دغه قوانینو سره تاسو بغض وکړي دشمنی وسره کوي یا د الله د قانون پورې دوی خندا کوي او دغه قانونو احترام کوي یا خلکو ته دا لار اسانه غني چې ګوره دا قانون ډیر خدي یا هغه ته غاړه دی یا دغه قوانین په ځان باندې فرض لازم غني د داس خلکو نه ځان وساتي والله المسؤول ان يهدينا واياكم صراط المستقيم ډیره زبردست دعایم به رسته کړدا نو دا دغه علماو دوستانو اقوالو دغه آیتونو پرانا کی چې تحکم طاغوت ته د پاغه باندې ایمان دی الله سبحانه وتعالى دی موږ او تاسو د داسې ګنا نه اوساتي چې هغه د قتل نه هم سخت ګنا ده چې هغه فیصله وړل طاغوت دی الله دې وکړي چې موږ او تاسو په عمل وکړو هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد